د حکومت غرض دا دی چې هغلته حراست د دین دی، د دین ساتنه به وي، او بل به څه وي، سیاست د دنیا به وي، د دنیا اصلاح به وي، د ټولنې اصلاح به وي. نو چې کله د حکومت کړلو نه غرض دا وي چې هغلته دنیا جوړه شي، د خلکو ژوند با سعادت تضمین شي، هغه دغه جزاګانې چې الله را لېږلي دي، الله چې کومې جزاګانې راغلي دا چې تطبیق شي صحیح طریقه سره، چې کومې تطبیق شي چې هغه الله ښودلي دي، نو دا چې تطبیق شي بالکل په دو کې د خلکو، دا چې تطبیق شي د خلکو سر، د خلکو مال، د خلکو ناموس، د خلکو ابرو و عزت او د خلکو نفس وینې، دا به ټولې مسؤونې وي. دا داسې یو قانون دی، داسې یو شریعت دی چې د ټول انسانیت سعادت پکې نغښتی دی. جناب د ټول انسانیت بصیرت که راشو قصاص ته، اوس قصاص ته هم غرب یا ځینې مغرضې کړۍ په یو ډېر منفي دید یا منفي نظر ګوري، حال دا چې خدای تعالی خپله فرمایي چې په قصاص کې ژوند نه وي. غواړم ستاسې نظر هم په دې اړه ولرم چې په اصل د دې معنا څه ده؟ قصاص اصلا عدالت دی. قصاص د هغه عدالت دی، د هغه د عدالت جزا ده. هغه جنایتکار چې کوم مظلوم پاک شخصیت چې نه د چا ناموس ته په بد نظر کتلي، نه یې څوک وژلی دي، نه د چا مال هغه کړی دی، نه مرتد شوی دی، داسې یو پاک نفس چې څوک هغه کوي، نو د دې دا چې دا د فطرت او د عقل د تقاضا ده چې جنایتکار ته باید د عدالت جزا ورکړي شي. عدالت دا دی چې باید دا قصاص شي، دا باید قصاص شي، چې کله دا قصاص تطبیق کړو په دې کې د خلکو ژوند په خپله تضمین شو، په دې کې ژوند دی.